السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. باسطه له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د دلوي سلواغي 28مه چې د 2024 زیږدیز کال د فبروري له 18 سره برابره ده. زه رسافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د بې ځایه کېدو او میشتېدونکو بریدونه زیات شوي. په جنیوا کې د روسیې او اوکراین د خبرو پیل کېدل، او د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان خور علیمه خان د حکومت هغه ادعا رد کړې چې وایي د نوموړي د سترګو لید ښه شوی دی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د اسرائیل حکومت پریکړه کړې چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې پراخې سیمې د دولت ملکیت په توګه ثبت کړي. هغه اقدام چې ګڼو لورو د نړیوالو قوانینو خلاف عملي الحاق بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې په 2025 کال کې لږ تر لږه اوه 15 په لویدیځه غاړه کې بې ځایه شوي دي. له دې ډلې 33,362 کسانو د اسرائیلي پوځي عملیاتو له امله او 3,773 نور د کورونو نړولو او د میشتېدونکو د تاوتریخوالي له کبله خپل کورونه پرېښي دي. رام الله بیت المقدس او الخلیل تر ټولو ډېر بې ځایه کېدونکي ثبت کړي دي. د اوچا په وینا په 2025 کې 1328 د میشتېدونکو بریدونه ثبت شوي چې په منځني ډول هره ورځ شاوخوا 5 بریدونه کېږي. د امریکا په منځګړیتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ خبرې په جنیوا کې پیل شوې او ټاکل شوي سبا هم دوام وکړي. په دې پړاو کې د سیاسي، پوځي او بشري موضوعاتو ترڅنګ د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو د درولو مسله هم تر بحث لاندې ده. یونیسف وایي د جګړې له نږدې 5 کلونو وروسته هم شاوخوا 2.8 میلیونه اوکرایني ماشومان بې ځایه دي. نږدې 791,000 دننه او څه باندې 1.1 میلیونه له هېواده بهر ژوند کوي. اوکراین وایي د روسیې د کراسنودار په سیمه کې د تیلو یوه لویه تصفیه خونه په کړي او مسکو بیا ادعا کړې چې 19 اوکرایني بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. طارق رحمان د بنگلادیش نوی لومړی وزیر شو. طارق رحمان د بنگلادیش د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه وروسته له هغې چې د هغه ګوند بنگلادیش نیشنلیست ګوند په وروستیو ټاکنو کې پراخه بریا ترلاسه کړه. دا ټاکنې د 2024 کال د محصلینو له پاڅون وروسته ترسره شوې وې چې پخواني صدر اعظم شیخ حسینه یې له واکه لرې کړې وه. شیخ رحمان په ډاکا کې د ولسمشر محمد شهاب الدین له لوري لوړه وکړه او ژمنه یې وکړه چې خپلې دندې به د قانون له مخې ترسره کوي. ملي ګوند متحدون یې له درېیمې برخې زیات اکثریت وګاټه. جماعت اسلامي او متحدون یې 78 څوکۍ خپلې کړې او عوامي لیګ ته د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې. تمادا نوی حکومت د جولای ملي منشور له مخې پراخ اصلاحات پیل کړي. هغه سند چې د ټولپوښتنې له لارې د رایه ورکوونکو له 80 سلنې ډېر ملاتړ ترلاسه کړی دی. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان خور علیمه خان د حکومت هغه ادعا رد کړې چې وایي د نوموړي د سترګو لید ښه شوی دی. د حکومت لخوا ټاکل شوي روغتیایي بورډ ویلي چې د عمران خان د ښي سترګې لید له 6/4 څخه 6.9 ته ښه شوی او کیڼه سترګه یې د عینکو په مرسته 6/4 لید لري. خو د هغه خور علیمه خان وایي تر هغه چې د عمران خان شخصي ډاکټر او د کورنۍ استازی د معاینې پر مهال حاضر نه وي، دوی دا راپور نه مني او غوښتنه کوي چې هغه د اسلام آباد شفا نړیوال روغتون ته ولېږدول شي. دغه راز د عمران خان شخصي ډاکټر عاصم یوسف هم ویلي تر څو چې خپله یې معاینه نه کړي د ښه والي ادعا یې نشي تاییدولی. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان په باجوړ کې موټر بم برید 11 سرتیري او یو ماشوم وژلي. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د پوځ پر یوې پوستې له چاودېدونکو توکو ډک موټر بم برید کړی چې 11 امنیتي سرتیري او یو ماشوم وژل شوي او 9 نور کسان ټپیان دي. د پوځ په وینا 12 بریدګر هم د پیښې پر مهال وژل شوي دي. د برید مسؤلیت TTP منلی چې دغه ډله له 2007 کال راهیسې د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه کوي او په 2022 کې د اوربند له پای ته رسېدو وروسته یې بریدونه هم زیات کړي دي. بهرني خبرونه هم دومره وو. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.